پاکستان ته د وسلو د قاچاق مخه ونیول شوه. په سمونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پای وګورئ. د 201 خالد بن ولید قول اردو ویان وحید الله محمدي د دوشنبې په ورځ کلي ته وویل چې د اسلامي امارت ځواکونو د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په بیربرۍ سیمه کې هغه 40 میله سپکې او درنې وسلې نیولې چې پاکستان ته قاچاق کېدلې. په نیول شوو وسلو کې زکویک، داشکې، 82 توپ، راکېټونه، پیکاوې، کلنشکوفونه او لسګونه فایر مرمۍ شاملې دي. تر دې مخکې هم ګاونډیو هیوادونو ته د وسلو د قاچاق مخه نیول شوې ده. اسلامي امارات وایي هیڅ چاته به د وسلو د قاچاق اجازه ورنکړي او په دې برخه کې به له سرغړونکو سره جدي چلند وشي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.